نن سبا په خودوخیل کې یو ګروپ یو ګینګ اکټیو شوی دی چې خلکو ته کالونه کوي او وایي چې په تاسو چا تور جادو کړی دی، پلانۍ ښځې د باندې کړی دی، بیا د پیسو ډیمانډ کوي، په خلکو کې شکوک پیدا کوي، شبهات پیدا کوي، منټلی سړی ډسټرب کوي. نو دغه د خودوخیل لیدونکي کتونکي چې کوم دي هغوی ته دا خواست دی چې لږ محتاط اوسیږي، د دغه قسمه خلکو په خبره غوږ ونه ګري. بل ریکویسټ ایسي صاحبې ته کوو چې دغه عام شهریان دغه کم ګینګز والا یا ګروپ والا تنګوي، پریشانه کوي، د دې فورا مخنیوی وکړی شي. دا زه چې کومه خبره کوم دا هوایي خبره نه کوم، ځکه چې ما ته به ذات خود کال راغلی دی چې کله ما په جواب کې ویلي دي چې زه به تاڼه تحصیل کوم، FIR به کوم، هره قانوني لار به اختیاروم. نو د هغې په جواب کې بدې ردې خلکو ته کنځل کول، خلک سپکول، د خلکو میندې خویندې سپکولی شي. نو دغه ریکویسټ کوو چې اول خو احتیاط وکړئ، د داسې قسمه خلکو په ګیم کې، د داسې سکیمرانو په ګیم کې مه راځئ، هیڅ ټینشن مه کوئ، په چا باندې تهمت او الزام مه لګوئ، شک شبه په چا مه کوئ، نه تور جادو شته او نه سپین جادو شته دی. موږ ټول به الله پاک ساتي. بس دغه یو ضروري میسج دی، ټولو ملګرو ته ویم چې یو بل سره شیر کوي او صرف زما نه، صرف ماته نه، زه داسې 5-6 کسان تاسو ته ښولی شم چې هغوی پسې کالونه شوي دي او دغسې ورته وایي چې په تاسو باندې چا جادو کړی دی، دومره پیسې راکوي، کس ته تخیم. نو د دغه کس په وینا باندې چې غلط شي او که چاته یې هم کال وکړو نو بې عزته یې کوي، که بیا هم چرې ټیک کېږي نه نو ټول به زه به مخکې یم، تاسو به راپسې تاڼې ته به ځو، ایسي صاحب سره به مشوره کوو او د دغه چې کومه فتنه ده د دې به خاتمه کوو. والسلام.